افغانستان عسكر د افغانستان انجینر او ډاکټر د خپل هیواد په خاطر باندې یو قدم شاته سول. هغوی دا فکر وکړي ممکن دا خلک خپل سي، ممکن دا خلک بدل سوي، ممکن دا خلک ښه سوي، ممکن دا خلک خپلواک وي. لیکن کله چې موږ ټول په دې باندې پوه سو چې د موږ د قرباني احساس د خلکو سره نشته. دا خلک په دروازغنه نشه کې مست دي، دا خلک د بل په ډیکټیشن نه باندې، دا نامعلوم خلک دي. تر ټولو غټه خبره دغه ده چې دا نامعلوم خلک دي. موږ دا فکر کوو چې دا سړی به چې پټ ده، دا به له فتح وروسته راڅرګندېږي، براله به راځي کابل کې به کیني، هغه پخوانی 1990 کال به نه وي، حکومت به وي. دا خلک ممکن سم سي. موږ هم نړیوالو داسې فکر کړی، کله ستاسې وګورئ برینګینګ پیس ټو افغانستان، هغه د اګریمنټ چې کله طالبانو سره کېده په هغه دیوال باندې لیکلي و برینګینګ پیس ټو افغانستان. دغه برینګینګ پیس ټو افغانستان موږ هم دوکه کړو. لہذا موږ دا فکر کوو چې دا سړی به برالای، قوم قبیل به معلومي، را روان به په افغانستان کې به حکومت کوي او شاده سات څومره پټ خلک دي دا به ټول راځي او دا ټول به په افغانستان کې حکومت. لیکن کله چې دوی حکومت ته ورسېدل دوی لا هم پټ دي. کله چې دوی حکومت ته ورسېدل د دوی ډیکټیشن ډایرکشن دواړه بل جنه کې د افغانستان ټولې مسلې، د افغانستان پالیسي، د افغانستان باندنۍ پالیسي، د افغانستان پلانونه، د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت سر باندې د امریکا سره خبرې، نړیوال کانفرنسونه دایرول، د مسکو غونډې ته تګ، د ایرانیانو ته تګ، دوی ته پلانونه جوړول، دوی ته پلیټ فارم جوړول، دا د بل چا په لاس کې ده. لہذا موږ بیرته مجبور مکلف یو چې د خپلې خاورې په خاطر باندې د خپلو نیکونو په نقش قدم باندې ولاړ سو. نن په 21مه پیړۍ کې مطبوعات د تبلیغاتي جنگ یا 5th جنریشن وارفیر تر ټولو مؤثره وسیله ده چې په فکرونو باندې کار کوي، دښمن ورخطا کوي او په دې کې موږ له خپلو ټولو دلایلو سره میدان ته راوتلي او ولس باندې مغږ کوو چې ولسه د تا حق، د تا د جغرافیې اوبه، د تا د جغرافیې لرګی او د تا معدنیات چې پنجابی یې خوري تی ول نه خوري، دین په نوم باندې چې تا زیرمې لوټ کېږي تی ول نه خوري. لہذا موږ ټول باید په دې تړاو باندې یو نظر سو. د طالبانو په وړاندې جنگ بالکل غلط جنگ نه ده، پاڅون انقلابونه راوړي منځته، خپلواکي راوړي منځته، د دې مخالفت باید ونه کړي. ډېره مننه. انجینر صاحب چا د مشرۍ لاندې دا ډېر مهم هغه دی که نه، ځکه دا باید ځواب شي. دلته خو ډېر خلکو چې دی بیرغونه پورته کړي دي، څوک چې زه دا غواړم، څوک چې هغه غواړم، څوک چې ما سره ودرېږئ. نو د کومو مشرانو یا د کوم مشر د قیادت لاندې چې دی لکه دوی په خلاف جګړه وشي؟ ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته انما الاعمال بالنیات، نیت وکړئ د عمل لپاره. تر ټولو مهم دغه نیت ته، ولس باید نیت وکړي. کله چې نیت وسي رهبریت هم پیدا کېږي، هر څه شته، سیسټم هم جوړېږي، خلک هم شته، قوتونه هم شته، کدرونه هم شته، رهبریت هم شته. بیا ګورې چې دا لښکر جوړېږي که نه جوړېږي. او دا د پښتنو تاریخ ته چې کله پښتنو چیغه کړې ده میر یې پیدا کړې ده، چې کله پښتنو چیغه کړې ده میر په خپله باندې پیدا شوی ده. لهدا د ما غوښتنه دا ده چې خلک له جنګه مه رادروئ، پرېږدئ چې خلک پاڅون ته وهڅېږي او پرېږدئ چې خلک پاڅون ته ځان آماده کړي. مننه. مننه سکي خیر صاحب، ژوندی دې وي. عبدالله جان هم لاس پورته کړی دی، ظفر افغان لاس پورته کړی دی. عبدالله جان مهرباني وکړه بیا به ظفر افغان ته راشو. ما لنډ کامنټ ده او شان صاحب صاحب ډېر فکر کوم جواب یې ورکړو. ما د ما کنسرن ورته ووایه، د ما سوچ همدغه کې و چې دغه مختلف ډلې جوړېدل او د هغوی مختلف هیوادونو طرف نه هغوی سره کومک کېدل او بیا د مختلف هیوادونو د انټرسټ او هغوی مخ ته بوتل او دغسې حالت کې به څنګه وي که موږ ووایو چې جنګ یو خو در باندې زه پوهېدم چې موږ یو ولرو، یو متمرکز رهبري ولرو او د هغې لاندې موږ ته خپل اهداف معلوم وي او سره یو ځای دغه مخ ته لاړ سي. نو صحیح ده، خو دې نه څومره ډار ده چې دې نه بیا ډلې جوړ سي او خانه جنګي طرف ته خبره لاړه سي. یا دغسې ویل به څه رقم ته چې ویل سي چې اوس داسې شرایط نه ښکاري، خو دا آپشن د موږ په ټیبل باندې همیشه موجود ده چې موږ به دې طرف ته ځو کله ورته ضرورت سي. دغې باره کې تاسو څه خیال ده؟ ما نه پوښتنه کړې که مولوي صاحب نه پوښتنه کړې؟
تاسو جواب راکړئ. تاسو مخکې په دې باندې رایې وویل، نو ما غوښتل پوه سم چې دې باره کې څه خیال هم خیال څنګه. بالکل زه بخښنه غواړم که دغه هدف ما د صحیح اخیستلی. تاسو دا وایي که چېرته جنګ ته ولاړ سي یا خلک وهڅول سي، ډلې را پیدا سي، ډلې را پیدا سي، کورنی جنګ رامنځته نه سي. کوئی کنسرنس خو شته. تېرې تجربې هم موږ د 1992 کال کې داسې تجربې هم موږ لرو. لیکن راځئ لیږ تېرو تجربو ته لیږ ولاړ سو. دا تېرو ای افغانانو خپل تصمیم و که د بل په لاس جوړې سوې ډلې وې. د 1992 کال کې د افغانستان د هغه حکومت په خلاف باندې کله په غار کې حکومتونه جوړېدل. په غار کې د هغه شاته د اختر عبدالرحمن بقایات ناست. کله چې په مکه مکرمه کې خبرې کېدلې د هغوی شاته د پاکستان اسټابلیشمنټ، پاکستان استخبارات ناست. یعنی کله هم چې د افغانانو تر شا د ډلو ټپلو تر شا د پاکستان استخبارات یا د سیمې استخبارات ناست وي، په دې کې طبیعي خبره ده چې هغلته یووالی منځته راځي. لیکن زما په اند په تېرو 100 کلونو کې افغانان ډېر سره نږدې سوي دي، باوجود دې چې دوی دلته سخت سیاسي بحثونه کړي دي، په ډېرو مسایلو باندې ډېر بربنډ غږېدلي دي. لیکن دا مهال دوی ټول په دې باندې پوه سوي دي چې د افغانستان ستونزه یوازې افغانان په داخل کې حل کولی شي، او همدغه افغانان بیا نړۍ سره تعامل کولی شي. افغانان چې په خپله خاوره، په خپله جغرافیه له نړیوالو سره ونه غږېږي، دا ستونزه نه پاکستان حل کولی شي نه ایران حل کولی شي. ما په خیال سره اوس هغه د کورني جنګ امکانات ختم شوي دي، ځکه هغوی هم پوهېږي چې دوی هیڅ نه دي. که دوی یو نسي، متحد نسي او ټول تر یو بیرغ لاندې راټول نسي، دوی ماتېږي. لکه څرنګه چې نن مات شوي دي، تیت و پرک شوي دي. لہذا هر څوک په یووالي کې خپله ګټه ویني. په یووالي کې د یوه دولت بقا ده، په یووالي کې د یوه د ځمکو بقا ده، په یووالي کې د افغانستان بقا ده، په یووالي کې د بیرغ بقا ده. ما په خیال سره دا ځل افغانستان کورني جنګ ته نه ځي. که کورني جنګ ته تلای نو د بایډن دا سیګنل و، هغوی هڅه کوله چې افغانستان یو حکومت نسي کنټرولولی. هغوی هڅه کوله چې دا خلک نسي یو ملت کېدلی. هغوی دا خبرې کولې چې دلته ملت نه اوسېږي بلکې اقوام او قبایل اوسېږي.